په پښتو او په اردو کې هر یو سیز چې کم هم سیز په دنیا کې موجود دی نو هغه یا نر دی او یا ښځه ده. دا کوټه ډیره غټه ده، مونږ غټه وایو، صحیح ده، مونږ غټ نه وایو، مونږ دا نه وایو چې دا کوټه ډیره غټ دی. دا چې کله پنجابي پښتو وایي نو هغه اکثر داسې وایي چې دا کوټه ډیره غټ دی. د هغې وجه څه ده چې کمره یا کوټه په پښتو کې خدا ښځه ذات دی، خو په اردو کې دا نر ذات دی. مونږ وایو چې یہ کمره بہت بڑا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږ یو ډیر اهم لیسن دی او دا لیسن د انګلیش په باره کې نه دی بلکې دا لیسن د اردو په باره کې دی. اکثر کسان ماته په کمنټس کې دا لیکي چې سر مونږ به صحیح اردو څنګه زده کوو او څنګه به مونږ صحیح اردو وایو. اوس په اردو کې او په پښتو کې ډیر زیات فرق دی. نو اوس په پاکستان کې چې کم پښتانه اوسېږي نو هغوی بیا هم د اردو سره څه نه څه بلد وي، ځکه چې په خوا او شا کې اردو ویل کېږي. خلک د اردو ټي وي ته ناستې ډرامې ګوري، دغه شانتې فلمونه ګوري، یا په عام ژوند کې چې کم په سوشل میډیا باندې خلک ټول خبرونه وغیره ګوري. نو دغه شانتې کم چې د پاکستان پښتانه دي نو هغوی زیاتر د اردو سره عادت وي، خو بیا هم په هغې کې هم هغوی ډېر زیاتې غلطیانې کوي کله چې اردو وایي. ځکه چې زه پخپله هم پښتون یم، زه هم په اردو کې اکثر غلطیانې زما نه هم کېږي او اوس رانه هم کېږي. او دغه شانتې د دې نه علاوه چې کم د افغانستان پښتانه دي، کم چې خلک چې په افغانستان کې اوسېږي نو د هغوی دپاره بیا د پاکستان د پښتنو په نسبت باندې هغوی ته ډېره زیاته مسله وي په اردو زده کولو کې یا په اردو ویلو کې، ځکه چې د هغوی د پاکستان د پښتنو په شانتې د اردو سره دومره ډېره واسطه نه راغلې او د هغوی په خوا او شا کې اردو نه ویلې کېږي نو هغوی ته بیا ډېره ګرانه وي. نو اوس اصل کې مسله څه د اردو په څه باندې ګرانه ده؟ اردو په یو دوه درې څیزونو باندې ډېره ګرانه ده، خاص کر پښتنو ته. په هغې کې اولنی څیز خو راځي چې موږ ته د مسکولن او فیمینن په باره کې پته ولګي. اوس مسکولن ویلې کېږي هغه څیزونو ته کم څیزونه چې نر ذات وي، او فیمینن ویلې کېږي هغه څیزونو ته کم څیزونه چې ښځه ذات وي. صحیح ده؟ یعنې په اسان الفاظو کې تاسو ویلی شئ چې ځینې څیزونه داسې وي چې هغه فیمیل وي او ځینې څیزونه داسې وي چې هغه میل وي. فیمیل مطلب چې ښځه ذات وي او میل مطلب چې نر ذات وي. نو اوس که تاسو په انګلیش کې وګورئ نو په انګلیش کې چې کم د څیزونو نومونه وي، کم چې څیزونه وي، یعنی ټیبل، چیر، هاوس، ګارډن، ټری، پین، دغه شانتې چې څومره هم څیزونه دي په انګلیش کې په هغې کې هیڅ فرق نشته دی چې کم یو څیز به نر وي او کم به ښځه وي، بلکې په انګلیش کې د سره د دې اړو ذکر نشته دی. This is a chair, our house is big, this is a white table. نو تاسو وګورئ په دې کې د نر او د ښځې هیڅ ذکر نشته دی. نو انګلیش په دې وجه باندې بیا لږ آسان دی بنسبت د پښتو او د اردو، ځکه چې په پښتو او په اردو کې هر یو څیز چې کم هم څیز په دنیا کې موجود دی نو هغه یا نر دی او یا ښځه ده. نو اوس چې کله هم پښتانه د چا سره په اردو کې خبرې کوي نو په خپل ذهن کې هغه همیشه ټرانسلیشن کوي، یعنی د پښتو نه هغه اردو ته ټرانسلیټ کوي، د هغې صرف ترجمه کوي. نو اوس ځینې څیزونه داسې وي چې هغه په پښتو کې نر وي خو هغه اصل کې په اردو کې ښځه وي. نو په دغه ځای کې بیا د پښتنو نه غلطي کېږي چې هغه د نر نه په اردو کې بیا ښځه جوړ کړي، او یا ځینې څیزونه داسې وي چې هغه په پښتو کې ښځه ذات وي خو په اردو کې هغه نر ذات وي. نو بیا چې کله پښتانه اردو وایي نو د هغه نر نه بیا ښځه ذات جوړ کړي. نو دغلته کې اصل کې ګډوډ راځي چې کله پښتانه اردو وایي. اوس دا مسله یوازې د پښتنو نه ده، دا مسله د اردو سپیکر دپاره هم ده. یعنی کم خلک چې اردو سپیکرز وي یا کم خلک چې پنجابیان وي یا بلې هر ژبې والا چې وي، هغوی چې کله پښتو زده کوي نو هغوی بیا په پښتو کې هم دغه غلطیانې کوي کم چې پښتانه په اردو ویلو کې کوي. نو هغه شانتې دا مسله هغوی ته هم وي چې کم څیزونه په پښتو کې ښځه وي نو هغوی ترېنه نر جوړ کړي، او کم چې په پښتو کې نر وي نو هغوی ترېنه ښځه جوړه کړي. نو دا مسله هر طرف ته ده. نو اوس زه تاسو له یو څو اګزامپلز درکوم او په آخر کې به زه تاسو ته یو ټیپ درکوم چې موږ به صحیح ژبه څنګه زده کوو. صحیح ده؟ فرض که یو کمره ده، صحیح ده، په اردو کې ورته کمره وایي، په پښتو کې ورته کوټه وایي. نو اوس تاسو ګورئ کمره یا کوټه په پښتو کې اصل کې فیمینن ده. فیمینن مطلب ښځه ذات دی، ځکه موږ وایو چې دا کوټه ډېره غټه ده، موږ غټه وایو. صحیح ده؟ موږ غټ نه وایو، موږ دا نه وایو چې دا کوټه ډېره غټ دی. دا چې کله پنجابي پښتو وایي نو هغه اکثر داسې وایي چې دا کوټه ډېره غټ دی. د هغې وجه څه ده چې کمره یا کوټه په پښتو کې خدا ښځه ذات دی، خو په اردو کې دا نر ذات دی. موږ وایو چې یہ کمره بہت بڑا ہے، دا کمره ډېره غټه ده. نو په اردو کې څه راځي؟ یہ کمره بہت بڑا ہے.
بڑی ہے مونږ نه وایو ځکه چې بڑا ہے راځي د مذکر د پاره، یعنی کم چې نر ذات وي، کم چې میل وي د هغې د پاره به بڑا ہے راځي، او که فرض که ښځه ذات وي نو بیا به بڑی ہے راتلله. اوس دغه شانتي یو بل اگزامپل واخلی. فرض که زما سره دا بټوه ده. اوس ګوره ما څنګه فقره ووی، زما سره دا بټوه ده، نو اوس دا مونږ په پښتو کې اله استعمالو چې کله یو څیز ښځه ذات وي. صحیح ده، مونږ وایو چې دا زما بټوه ده. اوس په اردو کې بټوه په اصل کې میل دی، یعنی میسکولن دی. میسکولن یعنی نر ذات دی. صحیح ده، نو هغې کې به بیا وایي چې یہ میرا بټوه ہے. نو اوس مونږ داسې نشو ویلی چې یہ میری بټوه ہے، هغه به بیا غلط راځي. مونږ به څه وایو چې یہ میرا بټوه ہے، ځکه چې بټوه په اردو کې نر ذات دی. دغه شانتي یو بل اگزامپل واخلی. فرض کا زما سره دا پلیټ دی. صحیح ده، مونږ په پښتو کې څه وایو چې مثال په طور زویم چې دا زما پلیټ دی. صحیح ده، نو دا څه دی په اصل کې نر ذات دی، ځکه ما په اخره کې دی وی، دا زما پلیټ دی. که دا ښځه ذات وي نو ما بیا وایو چې دا زما پلیټه ده. صحیح ده، د هغه به بیا دغه شانتې ښځه ذات راغله، خو دا نر ذات دی نو ځکه زه وایم چې دا زما پلیټ دی. اوس په اردو کې په اصل کې دا پلیټ ښځه ذات دی. یہ میری پلیٹ ہے، نو بیا به څه راځي میری پلیٹ. میرا پلیٹ بنه راځي میری پلیٹ ہے. یا دغه شانتي فرض که تاسو ویلی شئ چې یہ نیلے رنگ کی پلیٹ ہے، دا یو اودی رنگ پلیٹ دی، نو بیا به څه راځي نیلے رنگ کی پلیٹ ہے. بیا به کی راځي ځکه چې په اردو کې د ښځې ذات دپاره کی راځي او د نر ذات دپاره کا راځي. یہ نیلے رنگ کی پلیٹ ہے. او په پښتو کې به دا فقره مونږ څنګه وایو، دا یو اودی رنگ پلیٹ دی. صحیح ده، نو په اخر کې دی راځي ځکه چې په پښتو کې دا نر ذات دی. اوس دغه شانتي تاسو په جامه په اظهار کې هم دغه شانتي وګورئ. فرض که زما سره یو شرټ دی. صحیح ده، ما بیا ووایي چې یو شرټ دی، نو تاسو به پته لګېدلی چې دا نر ذات دی. په پښتو کې ټول شرټ دا زما کمیس دی، زما شرټ دی، نو دغه شانتي دا نر ذات دی، نو ځکه زه وایم چې دا زما شرټ دی. اوس په اردو کې دا ښځه ذات دی. یہ میری شرٹ ہے، نو بیا به څه راځي میری شرٹ، ځکه چې دا فیمینن دی. صحیح ده. یا یو لاست اگزامپل واخلی. فرض که زه وایم چې دا زما خوله ده، نو تاسو اوس وګورئ په پښتو کې دا بیا فیمینن دی که نه، یو ښځه ذات کې راځي خوله. دا زما خوله ده، نو ځکه ما په اخره کې دا ووی. اوس په اردو کې دا بیا راځي نر ذات، یعنی دا میسکولن راځي، او دا مونږ څنګه وایو یہ میرا منہ ہے، نو میرا به راځي یہ میرا منہ ہے. صحیح ده، نو دغه شانتي د ډېرو څیزونو نومونه داسې چې هغه په پښتو کې نر وي نو په اردو کې ښځه وي، یا په پښتو کې چې ښځه وي نو په اردو کې نر وي. نو دغه شانتي د دې وجې نه دا مسله جوړېږي. په دې ټایم کې خلک بیا ډېر زیاتې غلطیانې کوي چې کله خلک اردو وایي، خو ځینې ټکي داسې وي چې هغه په پښتو کې هم نر وي نو هغه په اردو کې هم نر وي، یا چې په پښتو کې هم ښځه وي نو هغه په اردو کې هم ښځه وي. دغه شانتي هم ډېر ښې ټکي شته دي. مثال په طور غوږ دی. صحیح ده، زه وایم چې دا زما غوږ دی. صحیح ده، نو ما دی ووی، نو ځکه چې دا په پښتو کې په نر ذات کې راځي که نه، دا زما غوږ دی. په اردو کې هم دا دغه شانتي راځي یہ میرا کان ہے، دا زما غوږ دی. صحیح ده، نو میرا کان راځي میری کان نه راځي. نو تاسو اوس وګورئ دا په دواړو ژبو کې یو شانتي دی، په دواړو ژبو کې دا نر ذات دی. دغه شانتي فرض کا زما سره فون دی او زه وایم چې دا زما فون دی، نو تاسو اوس وګورئ ما په اخر کې څه ووی دی. په پښتو کې دا نر ذات دی، او په اردو کې هم مونږ دا وایو چې یہ میرا فون ہے، دا زما فون دی. نو دغه شانتي دا په دواړو ژبو کې نر ذات دی. یا دغه شانتي بل اگزامپل واخلی کور دی که نه. اوس په پښتو کې مونږ وایو چې فرض کا زمونږ ډېر غټ کور دی، نو ما څه ووی زمونږ ډېر غټ کور دی. نو ما غټ ووی، غټه مې نه دی ویلې، زمونږ غټه کور خو نه دی که نه، نو غټ مې ووی. د دې مطلب سره چې دا نر ذات دی، او په اخره کې مې دی هم ووی زمونږ ډېر غټ کور دی. نو کور په پښتو کې نر ذات دی. اوس دغه شانتي په اردو کې هم مونږ وایو چې ہمارا گھر بہت بڑا ہے، ہمارا گھر بہت بڑا ہے برازی، بڑی ہے بنرازی. صحیح ده، او ہمارا گھر برازی ہماری گھر هم نشي راتلی. نو دغه شانتي دا هم په دواړو ژبو کې یو شانتي دی. یو لاست اگزامپل، فرض کا یو کرسی ده او هغه توره کرسی ده. نو اوس په پښتو کې ما څه ووی توره کرسی ده، نو دا په اصل کې ښځه ذات شو که نه، فیمینن شو که نه. ما ووی چې توره کرسی ده، تور کرسی دی خو مې نه دی ویلی که نه. توره مونږ د هغه چا لپاره استعمالو په پښتو کې چې څوک فیمینن وي، ښځه ذات وي. توره کرسی ده، او په اردو کې هم دا فیمینن دی، یعنی مؤنث دی، یعنی ښځه ذات دی. په هغې کې هم تاسو ویلی شئ چې یہ ایک کالی کرسی ہے، نو بیا به کالی کرسی راځي ځکه چې مؤنث دی، فیمینن دی، کالا کرسی به نه راځي. صحیح ده،
نو اوس اهم پوینټ دا دی چې کله هم مونږ ته پته ولګي چې فرض کا یو سیز نر ذات وي نو د هغې مطابق چې کله مونږ خبره کوو په فقر کې به بیا ټول سیزونه هغه استعمالیږي کم چې د نر دپاره استعمالیږي. همدغه شانته چې کله یو سیز ښځه ذات وي نو کله چې مونږ د هغې په باره کې خبره کوو نو په فقر کې به بیا ټول سیزونه هغه مونږ استعمالو کم چې د ښځې ذات دپاره استعمالیږي. نو دغه شانتې چې څوک هم صحیح اردو زده کول غواړي نو د هغې لپاره ټیپ دا دی چې کله هم تاسو یو نوې نوم زده کوئ د یو سیز یو نوې ټکي په اردو کې زده کوئ نو د هغې دپاره لازمي خبره ده چې تاسو هم په هغه وخت باندې به دا هم زده کوئ چې دا سیز چې کوم ما دا نوم زده کړو دا به نر وي او که دا به ښځه وي. نو چې کله تاسو ته د هر یو سیز په باره کې پته ولګي چې دا یو سیز به نر وي او دا یو به ښځه وي نو انشاءالله بیا به تاسو د هغې په اردو ویلو کې به تاسو کله هم بیا نه غلطېږئ. همدغه شانتې دا مشوره د هغه خلکو دپاره هم ده کم خلک چې اردو سپیکرز وي یا بله ژبې والا وي او هغوی پښتو زده کوي نو هغوی به هم اول دا زده کوي چې کم یو سیز نوم هغوی زده کوي چې دا په پښتو کې نر به وي او که ښځه به وي. نو زما امید دی چې تاسو به د دې نه څه نه څه ټپس زده کړي وي. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.